ګرانو لیدونکو او څارونکو او لوستونکو ستړي مه شئ، یو ځل بیا هیله لرم چې روغ جوړ به یاست. په دې ویډیو کې هم لکه د تیر ویډیو په څیر د بیل او ګډ لیکدود یعنې د یو ځای او د جلا املا اړوند یو لوست در وړاندې کومه. هغه هم د پخپله او پخپله د یو ځای او د بیل لیکلو توپیر. پخپله چې بیل لیکل کیږي کې دغه خپله د خپل ښځینه بڼه ده او د ټول یا ملکیت نومځری دی. نومځری یعنې ضمیر چې په انګریزۍ کې ورته pronoun وایي، یعنې د ټول نومځری یعنې possessive pronoun چې پاور سره راشي نو بیا یو ځای څرګندوي. لکه زه په خپله کوټه کې ناست یم. په بخښنې سره دغه پاره نه شوی. زه په خپله کوټه کې ناست یم. دلته خپله کوټې ته اشاره کوي او کوټه یو ښځینه نوم دی. یا بله بیلګه، موږ په خپله سیمه کې سوله غواړو. دلته سیمه ښځینه نوم دی نو خپله راځي. نو دلته په خپله په داسې حالتونو کې بیل لیکلی کیږي. اوس راځو چې کله په خپله یو ځای لیکلی کیږي. په خپله هم یو نومځری دی چې د یو کړند یا فاعل په توګه کارول کیږي. دغه ویی د انګریزۍ له one self سره سمون خوري. لکه زه دغه کار په خپله کوم، یعنې دغه کار کولو ته اشاره کوي چې زه په خپله یعنې by myself. یا شخصا احمد په خپله دلته راغی، یعنې by himself. یعنې نو دا وه د پخپله او پخپله لنډه ویډیو. هیله لرم چې څه ترې زده کړئ او له نورو سره شریکه کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو په خدای سپارم. هی چارې.